د زرپاڼې خپرونې خوږو مینوالو السلام علیکم. ستړي مشئ، بیا هم زه هاجره مراد یم او د واده پر سبا ناول د 15مې برخې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې یم. هیله ده ستاسې د خوښې وړ وګرځي. د کلي ټول نارینه په مسجد کې د جنازې را رسېدو ته تر تیر ماښامه ناست وه. بیا هم جنازه ښکاره نشوه. ټولو باور درلود چې که هغې دمه ونه کي نو ایله به نیمې شپې ته راورسیږي. په مسجد کې ټولو راټولو شویو نارینهو په یوه خوله همدا ویل چې دا بدنامي یوازې د ګلما په وینو پاکیږي او د هغې ژوندي پرېښودل غټه بېننګي ده. هغوی ټولو دا بدنامي د خپل کلي بدنامي وګڼله او د دغه داغ لرې کول یې د ټولو کار وګاڼه. د کلي واړه او غټان، ښځې او نارینه داسې قهرجن وه لکه شیرکي چې ټولو ته سپکه اړولې وي. په اصل کې ټولو کلیوالو دا غم او سپکه خپله ګڼله. دا ځکه چې خوبانه د دوی له کلي واده شوې وه او د دوی ټولو خورلڼه ګڼل کېده. دلته خو جلۍ چې په خپل کلي کې واده شي نو یوازې د خپلو ورونو خور وي، خو کله چې بل کلي ته واده شي نو په ټولو حقداره وي او د ټولو خورلڼه ګڼل کېږي. نو بیا هر څوک دا خپل پازوالی بولي او د هغې پوښتنه کوي او خو بدو ته یې ځان رسوي. ځکه خو ټول کلیوال لیواله و چې ګلولي څه فیصله کوي. ځنو خو ویل چې دا د ټولو شریک غم دی، فیصله به هم شریکوي. غټه اباله د وخته د ګلولي دوی په کور کې ناست و. هغه خپلو 4 واړو زامنو ته ویلي و چې د ګلولي دوی د کور شاوخوا وګرځي، نه چې ګلما چیرې وتښتي. ګلولي هم له هغه سره د بام پر سر کلک ناست و، خو هیڅوک نه پوهېدل چې سید عالم څه غواړي. ولې د جنازې تر راتلو هغه ګلما ته څه ونه ویل. ګلولي په دې خبرې لږ خوښ شو، ګونې غټ آبا به د ګلما له وژلو تیر شوی وي. دا ځکه چې ګلولي نه غوښتل ګلما مړه کي. هغه ویل چې هغه به شیر محمد مړ کوي او ورته به سپکه اړوي. خو دا چې د غټ آبا په زړه کې څه و ګلولي هم نه پوهېده. د ماسخوتن لمونځونه وشول. قهرېدلي کلیوال لا په مسجد کې ناست و، خو لا د خوبانې جنازه ښکاره نه شوه. سید عالم خان هم لمانځه لپاره مسجد ته ولاړ نه شو، په کور کې لمونځ ادا کړ. ګلولي د ده دې کار ته حیران شو. غټ آبا هېڅکله پرته له جمعې لمونځ نه کاوه. ګلولي بیا چورتي غونده شو، پاس یې وکتل. روڼ آسمان په خپله لمن کې نن ښه ډېر ستوري نندارې ته ایښي وه. نږدې د ټول کلي څراغونه مړه شول، خو بیا هم د جنازه والو څرک ونه لګېده. په ټول کلي کې یوې عجیبې چوپتیا خپله لمن غوړولې وه. سید عالم د لال بیبي نه وغوښتل چې ده او ګلولي ته په بام ځایونه جوړ کړي. په دې خبرې د ګلولي حیرانتیا نوره هم ډېره شوه. تر سترګو لاندې غټ آبا ته وکتل. یوه شیبه چورتونو پسې واخیست، بیا یې ناڅه په زړه کې راوګرځېدل نه چې غټ آبا ګلما وژني. اندامونه یې زګر شول. تر شا یې لال بیبي ته وکتل چې ده او غټ آبا ته یې څنګ په څنګ ځایونه اچول. د هغې دې کار دی نور هم په دې خبره ډاډمن کړ چې غټ آبا ګلما وژني. خدای زده چې ولې یې سمدلاسه په زړه کې وویل دې کار ته به څوک نه پرېږدم، خور مې خپله او دښمني مې هم خپله ده، نو د چای پیڅه. په دې وخت کې ما بیګم چې نوې بام ته راختلې وه پر ده یې غږ کړ، زویه راشه ویده شه، ما ته خوب نه راځي. دا ځل غټ آبا هم پرې غږ وکړ، راشه ویده شه چې ناوخته دی. ده ورته تریو تریو وکتل، په نه زړه په خپل ځای کې اوږد وغځېده. بیا یې خپل څادر پر خپل مخ کش کړ، خو لکه چې خوب نه ورته داسې په خپل ځای کې اړخ په اړخ اوښته.
هغه نه پوهېده چې ولې نه غواړي ګلما مړه شي. د ګلما ورور د ده یوه خور هغه هم بې ګناه مړه کړې وه او هم یې پې د بدنامۍ تور لګولی و، خو بیا هم د ده زړه ګلما ژوندۍ غوښتله. یو څو شېبې هڅه وکړه چې خپل ځان ته قناعت ورکړي او د ګلما مړینه ومني، خو لکه چې داسې نه کېدل. همدا چې ذهن به یې وویل ګلما د هغه چا خور ده چې د ده خورې په بدنامۍ ووژله، بیا خو ګلما د هغې بدل ده او بدل په بدل وي. خو بیا سم د لاسه به یې زړه ووی چې نه، ګلما ملامته نه ده او بل جزا باید شیرکۍ وویني چې د خور په وینو یې لاسونه سره دي. خوبانه د هغه نه وه خوښه. هغه د څېړۍ د ګنډې بدل واخیست او هغه که نه و نو هیچا په خوبانې دا بد تور نشو لګولی. نو باید شیرکۍ مړ شي، نه ګلما. تر ډېرو شېبو د ده د ذهن او زړه جګړه همداسې توده روانه وه. د ذهن او زړه په دې جګړه کې هغه نه پوهېده چې څه وکړي، د چا خبره ومني، څوک د مرګ لایق دی او چاته ژوند وبخي. په خپل ځای کې نیغ کېناستو. په دې مهال کې آبا ورباندې غږ کړ، څنګه چل دی هلکه، خوب نه درځي؟ دی ورته په زړه کې وډونګېده، د ما سره څه سودا ده، که تا ته خوب درځي نو ویده شه، په ما دې څه کار؟ خدای زده چې ولې غټ آبا په زړه کې په غوسه و. بیرته په خپل ځای کې اوږد وغځېده، خو لکه چې بیا هم قرار یې ونه موند. د غټ آبا پر خوا یې وکتل. یوه شېبه یې داسې ځان ونیو لکه چې خریږي او خوب وړی دی. شېبه بلا نه وه تېره چې غټ آبا په اړخ واوښت او لږ وروسته یې خره پورته شوه. ګلولي په زړه کې خوښ شو چې زدی خو ویده شو. لږ یې صبر وکړ چې غټ آبا ښه کلک ویده شي. همدا چې زړه یې ترې ډاډه شو نو ورو له ځایه پاڅېده، خپلې څپلۍ یې په غېږ کې ونیوې او خپله همداسې په لوڅو پښو د نرۍ زینې په خوا روان شو. سره د دې چې شپه وه، خو د اومې سپوږمۍ په رڼا کې دومره زور و چې ده ته لار ور په ګوته کړي. همدا چې له تېر نري چارتراش نه جوړې زینې ته ورسېد، زینې ته یې وکتل. اوس نو په دې شپه کې په دې زینې ښکته کېدل خورا سخت کار و. خو ده بې له ځنډه خپله ښي پښه د زینې په لومړۍ پاټ کې کلکه کړه او همداسې په شمېرلو یې حرکت وکړ. ورو ورو ښکته شو. خپلې څپلۍ یې په پښو کړې. په همدې وخت کې د انګړ په منځ کې په ایښې کټ کې څوک وښورېده. دی ژر پر مځکه کېناست. ورو ورو یې ځان د زینې لاندې کړ. هغه تن په خپل ځای کېناست. شاوخوا یې وکتل. یو ناڅاپه مځکې ته ښکته شو او څه شی یې له مځکې راپورته کړل. له دې سره د ده زړه په درزېدا شو. ځان یې ښه راغونډ ونیوه او په زړه کې خدای کول چې دی ونه ویني. هغه ته یې وکتل. ویې پېژاند، د تره زوی یې و. دا ځل بیا غټ آبا ته یې په زړه کې غوسه څو برابره شوه. دا ځکه دی وپوهېده چې دا کار هم د غټ آبا دی. په زړه کې سم د لاسه تېره شوه چې غټ آبا به ورته نورې څومره پیرې درولې وي. بیرته یې خپل تره زوی ته وکتل. ویې لیدل چې هغه خپلې څپلۍ د خپل بالښت لاندې کېښودې او بیا بیرته پر کټ اوږد وغځېد. د هغه په دې کار ده ته په زړه کې لږه خندا هم ورغله. دا ځکه چې دی خبر و چې هغه په لوړ بالښت اموخته دی او په دې هم پوهېده چې ژر له خوبه نه ویښېږي. نو ځکه له خپله ځایه جګ شو او سیده د خپلې کوټې پر خوا ورو ورو وخوځېده. په دالان کې څوک نه و ویده. داسې ښکارېدل چې ښځې ټولې په کوټو کې ویدې شوي دي. یو ناڅاپه یې په زړه کې وګرځېدل، نه چې ټولې له ګلما سره ویدې وي. لږ شان ورخطا شو نو یې قدمونه ورو او بې غږه کړل.
همدا چې د خپلې کوټې ورته ورسېدو ورو یې دروازه ټیل وهله. دروازه یې سم د لاسه پرانستل شوه. حیران شو، دا څرنګه خبره ده؟ دا دروازه یې څنګه نه ده کلکه کړې؟ نو دا ټولې پیرې یوازې دته وې؟ په کرارۍ یې دروازه پرانستله. په کوټه کې تپه تیاره وه، څه یې نه لیدل. ورو یې خپل جیبي څراغ له جیبه راوویست. همدا چې د څراغ رڼا په بام سره په کوټه کې خوره شوه، ویې لیدل چې صنمه ترور هم ګلما سره خوا په خوا ویده ده. خو ګلما داسې نه ښکارېده لکه چې ویده وي. څراغ یې مړ کړ او خپله صنمې ترور ته نږدې شو. ښه په زور خرېده او دا هم په فضل د خدای ویده وه. او خوښ لا په دې شو چې صنمې ترور ټوله شپه ستړې او ویښه تېره کړې وه او اوس داسې په اسانۍ نه راویښېده. ورو د ګلما خواته وڅخېده. د ګلما غږ یې واورېد چې په خپل ځای کې اړخ په اړخ شوه. دی نږدې ورغی، ورو یې لاس ورتېر کړ. هغې نه بړستن اغوستې وه او نه یې کوم بل څه. په خپل پړونو کې یې ځان رانغاړلی و او همداسې ګونځې او راټوله پرته وه. همدا چې د ده لاس د هغې پر خولې ولګېده، شټ یې واهه. د ژر په غوږ کې ورته وویل: غلی شه ګلولي یم، غلی شه ګلولي یمه. سره د دې چې لړزېده، خو نور یې نو د ځان د خلاصون هڅه ونه کړه. د بیا خوله د هغې غوږونو ته ورنږدې کړه: راځه چې ځو. هغه هم پرته له دې چې څه وپوښتي له ځایه جګه شوه، د لاسه ونیوه: په ما پسې راځه. او بیا دواړه ورو ورو له کوټې نه ووتل. خو د انګړ له لارې هم د باندې تلل ستونزمن کار و. همدا چې دالان ته ورسېدل، د حیرانو چې له کومې لارې ووځي. ناڅاپه یې پام شو چې تر زوی یې په خپل کټ کې نشته او لویه دروازه هم خلاصه ده. د وانګېرل چې هغه ضرور د حاجت لپاره د باندې د ډیران خواته تللی دی. نو زر یې په ځان پسې ګلما راکش کړه: هله زر کوه راوځه. دواړه په منډه له کوره ووتل. ښي لاس طرف ته چې له ډیرانه چاپو وګرځېدل. د باور درلود چې د تره زوی یې د حاجت لپاره ډیران ته تللی دی، نو ځکه پر هغې خوا ولاړ نه شول. دواړه په منډه د واړه کلي له منځه د غره لمنې ته ووتل. همدا چې د غره لمنې ته شول، ګلما په خپل ځای کېناسته. ده په قهر ورته وویل: څه ته کېناستې ګلولي؟ د پښو غوړګې مې سستې دي. هسې تشه خواري مه کوه ګلما، پاڅېږه. دونه وکه چې ولسوالۍ پورې لاړ شو، بیا نو هر څه سمیږي. نه کېږي، یو قدم هم نشم اخیستی. خیر یوه شېبه دمه کوو. ځان ولې غلطه وې؟ دا نو څه لاره ده چې زه دې پې ستړې شم؟ داسې وایه چې بس د غټابا خبره رښتیا کېږي. ګلولي هیڅ ونه ویل. لږ لوړ په یوې تړۍ کېناست چې کله یې وویني. ګلما د غره د وړو او غټو تیږو په غیږ کې اوږده وغځېده. داسې احساس وکړ چې ډېره ستړې شوې ده. پښو یې سستي کوله او زړه یې خپل ټوپونه دومره ګړندي کړي وه چې دې کولی شول یو یو یې وشمېري. شاوخوا یې وکتل. د سپوږمۍ په رڼا کې پرته له تورو تیږو نه نور څه تر سترګو نه شول. یو ناڅاپه یې په زړه کې راوګرځېدل: دا په قبر کې هم داسې هرې خواته خاورې وي. هغه حیرانه شوه چې ولې قبر ور په زړه شو. یو ځل یې په زړه کې وګرځېدل: نه چې د رښتیا به سبا مړه کېږي. مګر ولې؟ سمدلاسه یې خپله پوښتنه ځواب کړه: ورور مې د ګلولي خور وژلې ده. دا خو د بدل کار دی. هغې قصداً نور ونه غوښتل چې له ځانه نورې پوښتنې وکړي.
هغې ته همدا پوره ځواب و، سره د دې چې زړه یې له یو پڼ پوښتنو ډک و. خو د ځواب موندلو هڅه یې ونه کړه. خپلې سترګې ورو د سپینې سپوږمۍ پر خوا جګې کړې. سپوږمۍ سره د دې چې اومه وه خو د شنه آسمان په منځ کې روښانه ښکارېده. خدای زده چې دی به په ژوند کې څو ځله دا رنګنیمه سپوږمۍ لیدلې وي، خو هیڅکله د هغې نیمواله ته پام نه و اوښتی. هیڅکله په ذهن کې د سپوږمۍ نیم انځور نه و ګرځېدلی، او نه یې دا په زړه کې ګرځېدلی و چې نیمه سپوږمۍ به هم رڼا ولري. دی به تل په ذهن کې ګرده 14مه سپوږمۍ انځوروله، ګرده سپینه او ښکلې. خپل وړکتوب به یې ور په زړه شو چې کله به یې نوې سپوږمۍ ولیدله نو سمدلاسه به یې دنیا خبرې ور په زړه شوې. هر څوک چې نوې سپوږمۍ ته وګوري نو اول دې ځمکه مچ کړي، بیا دې سپوږمۍ ته دعا وکړي. که نه بیا ناقه تومت ور باندې کېږي نو دا به هم د سپوږمۍ په لیدو سمدلاسه پر ځمکه پرېوتله او ځمکه به یې ښکل کړه او بیا به یې سپوږمۍ ته دعا وکړه. سپوږمۍ کې به د یوې ورځې وه یا که به د 8 ورځو، خو چې 14مه به نه وه نو دی به ورته ضرور مځکه ښکلوله او دعا به یې کوله. نیا به یې تل ورته ویل ته جلۍ سپوږمۍ ته هر وخت مه ګوره، که نه د تومتو تومتې به شي، بیا نو تا څوک څه کوي، لکه حیوانه به دې چیرې مرداره کي. شټې واهه سمدلاسه یې په لوړ غږ وویل. ګلولي ته یې وکتل، هغه همداسې چورتي ناست و. بېرته یې ومې سپوږمۍ ته وکتل، لکه دا یې لومړی ځل و چې دې نیمه سپوږمۍ لیدله. په کرارۍ یې تر ژبې لاندې وویل بختوره یې، دا دی تا خو خپله ومه پوره کړه، خو زه خدای زده که د ناویتوب 3مه هم پوره کړم. له دې سره یې د سترګو د کونجونو نه د اوښکو څاڅکو د سترګو او غوږو ترمنځ یوه نرۍ او لنده لار جوړه کړه. بیا یې شاوخوا ته داسې وکتل لکه غواړي چې دا هر څه ښه په ځیر وګوري چې ګلولي پرې غږ وکړ پاڅېږه چې ځو. دا ځل هغه په چټکۍ پاڅېده. ګلولي وخندل، ته خو ډېره تکړه شوې، بس دغه لاندې اوارو مځکو پورې تکړه شه، نور نو د چا غم نشته، بیا به په دمه دمه ځو. دې څه ونه ویل او همداسې له ګلولي نه یې قدم لومړی کړ. دواړه د غره په لمنه کې په منډو شول. دې ټینګار کاوه چې په غره به واوړو، خو ګلولي د هدیرې لاره لنډه بلله. په رښتیا هم د هدیرې لاره ډېره لنډه او هواره وه. ګلمات څه ونه ویل، هغه د ګلولي پر پلونو وخوځېده. هدیرې ته ایله د 15 دقیقو پلې لاره وه او بیا تر اوارو سیمو ایله د 20 دقیقو لار پاتې کېده. او د دې لارې مزل د دې لوړو غرو اوسیدونکو ته هسې د ټوکو خبره وه. دوی خو په غرونو او کمرونو کې داسې په آرامۍ تلل لکه په اواره ځمکه چې روان وي. خو سره له دې هم ګلما داسې ښکارېده چې ورته دغه د 2 دقیقو مزل ډېر ستونزمن وي. پر لار ټکنۍ ټکنۍ تلله. هغه داسې ښکارېده لکه په جبر چې خپل قدمونه د ګلولي له قدمونو برابروي. ګلولي تر شا وکتل، څنګه داسې وروځي لکه چې مرګ ته د زړه شوی که څنګه، یا د شیرکي په ځای ځان حلالوي. ګلما له دې خبرې سره ودرېده خو بیرته ژر وخوځېده. ګلولي وخندل، مه ډارېږه، زما سر چې د دار په ډاګې هم ولګېږي، زه څوک نه پرېږدم چې تا ته ګوتې هم دروړي. خو هغه شیرکی دی نه دی، هغه خو ولاکه رانه د یوې ورځې نه هم تیر شي. ګلما په زړه کې د ګلولي له خبرو سره سم وویل، خدایه مکې، خدایه مکې. خو په خوله یې څه ونه ویل. ده بیا وویل، زه چې تا تښتوم او مرګ ته دې نه پرېږدم، دا نو داسې نه ده چې ګواکې زما په خپلې خور زړه نه دی سوځېدلی، یا دې زه شیرکي ته د خور له مرګه تیر یم.
زه خو د دې لپاره دا کار کوم چې د شیرکي مردارولو ته بهانه ولرم. تا که مړه کي نو خو بیا زه د دښمنۍ حق نه لرم. ګلولي له دې خبرو سره غاښونه وچیچل او لږ غلی شو. بیا پرته له دې چې تر شا وګوري خپل قدمونه یې ګړندي کړل او په داسې حال کې چې وړاندې یې کتل په کرارۍ یې وویل رښتیا ووایه، په ما خفه کېږي او که په ورور دی؟ اوس که زه دې ورور مړ نه کم نو باور ولره چې سبا ما مړ کوي. ګلما ژر تر ژبې لاندې وویل خدایه مکې، خدایه مکې، یا الله ته یې مکې، توبه. نو ته ووایه چې څوک مړ شي ښه به وي. زه دا ځل یې بیا وویل زه چې مړه شم ښه به وي. ګلما دا خبره په لږ لوړ غږ وکړه. ګلولي وخندل. نو د همدې امله ځان په ستړیا وهي او زر زر نه ځې، نو غواړې چې د شیرکي په ځای ته مړه شې؟ نه، دا خبره نه ده. ګلما چې دا ټوله دنیا هم راته یوه خوا شي که نه، زه تا مرګ ته نه پرېږدم او شیرکې ژوند ته نه پرېږدم. اوس خو به په خبره پوه شوې وې که نه؟ ګلما څه ونه ویل او ګلولي بیا قدمونه ګړندي کړل او پر دې یې هم چیغه کړه لږه په منډه شه، اوس به ټول خبر وي. دوی د هدیرې پر خوا مخ په ښکته کېدو شول. هدیره لږه په ژوره کې وه او دوی کولی شول له هدیرې نه لنډ اوارو سیمو ته ښکته شي. ګلولي بیا ګلما ته وویل جلۍ لږه چټکه شه که نه، ته خو داسې روانه یې لکه پښو کې دی چې بیخي زور نه وي. ګلما په زړه کې نرمه شان وموسېده او ځان سره یې وویل تم د مړي نه د پښو زور غواړي. ولې غلی یې؟ خو درته به مې ویل که نه چې لږ پښو ته دې ټکان ورکه هله نو. خو ګلما هماغه شان ټکنۍ روانه وه. یو ناڅاپه په خپل ځای کې کېناسته. زما غوړګې سستې دي، هسې بې ځایه خواري مه کوه. زه د نن نه وځم. ځه، ته هم ځان مه ستړی کوه او ما هم مه ستړې کوه. ناڅاپه ګلولي په خپل ځای ودرېد. تر شا یې دې ته وکتل. سترګې یې وخلنې شوې. په کرارۍ یې وویل ګلما، یوه خبره درته وکم. که شیرکي زما ټول قوم وژلی هم وی نو بیا هم ما تا ته څه نه ویل، خو هغه خپله ژوندی رانه نشي ګرځېدلی. او بله درته وایم داسې سپکه ورته اړوم چې د هغې نه بله غټه سپکه نه وي. راځه راجګه شه، اباس وخت مه تېروه. زه پوهېږم ته غواړې کلیوال موږ ونیسي، همداسې خبره ده که نه؟ نه ولاکه دا خبره وي، زه د رښتیا نشم تللی. زما په قسمت کې به دا خبرې پرېږده او راجګه شه که نه؟ په شا کوم دی. له دې خبرې سره ګلما جګه شوه. ګلولي له لاسه ونیوه. یوه شېبه یې د نیمې سپوږمۍ په رڼا کې ورته وکتل. سمدلاسه یې سترګې اوښلنې شوې. د ګلما په سترګو کې هم اوښکو سر راښکاره کړ. ګلولي خپلې شونډې وچیچلې او بیا یې ورو د هغې لاس د ځان پر خوا راکش کړ. ګلما، نور خلک به د واده په دویمه خوبونه کوي او ما او تا منډې وهو. البته زما او ستا په قسمت کې هم داسې لیکلي دي. د زرپاڼې خپرونې خوږو مینهوالو، د واده پر سبا د ناول 5مه برخه هم دومره وه چې ما حاجره مراد د حکمت الله صاحب زاده د تخنیک په همکارۍ تاسو ته وړاندې کړه. تاسې په لوی او مهربانه خدای سپارم. پاک الله مو مل شه.